السلام علیکم. ستړي مسئ. خیبر مو یو ځل بیا لومړی سټوډیو ته هرکلی کوي. په هندوستان کې یو سړی اوسي 181 کاله عمر لري، لا هم ژوندی دی. پر ده اوس څېړنې روانې دي چې دومره ډېر ژوند یې ولې کړی، څنګه یې کړی. د ده په وینا چې 122 کاله یوازې بوټ جوړونه کړې ده او د دې ترڅنګ لمسیان خو یې مړه سوي دي چې مړه سوي، کودیان یې هم مړه سوي دي. د ده په اړه نن بشپړ ریپورټ لرو. په پای کې درته د تېرې ورځې د کولر جوړولو چل ښیو. په کور کې اسانه کولر څنګه جوړوی سئ. ډېر خوندور، ډېر ساده، ډېر په زړه پورې. او د دې ترڅنګ له فیسبوکه تصاویر هم لرو. او تر ټولو مهمه برخه د میلمه ده. تېره اونۍ ستاسو په یاد دي چې په هلمند کې د ځوانانو چارو مدیریت لپاره نوی مدیر وټاکل سو، محمد ناصر همدرد. له دوی سره پر دې خبرې کوو چې څه به کوي په نوي مدیریت کې، کوم پلانونه ورسره دي او هلمند ته به له کومو نوو جذبو ولولو سره کار وکړای سي. راسره اوسئ د خپرونې تر پایه. ځو په پیل کې فیسبوک ته یو څو تصویره ګورو، بیرته راګرځو. بیا هم ستړي مسئ. همدرد صاحب را سره دی. مخکې مو وویل چې محمد ناصر همدرد په هلمند کې د ځوانانو چارو د مدیریت نوی مدیر چې دوی سره خبرې اترې کوو، له دوی څخه اورو چې څه به کوي له خیره سره په روان مدیریت کې. ستړي مسئ. په خیر راغلی همدرد صاحب. په خیر اوسئ. سلام او احترام تاسو ته او ستاسو د طریقه، ستاسو د ټلویزیون د طریقه ټولو هلمندوالو وروڼو ته سلام او احترام وړاندې کوم. خیر اوسئ. مخکې له دې چې راسو مدیریت ته، راسئ چې خپل لیدونکي او اورېدونکي په دې خبر کړو چې زموږ نوی مدیر څومره زده کړې لري، کوم فعالیتونه یې مخکې کړي دي او څنګه دلته راغی. ډېره مننه ښاغلی خیبر صاحب. زه تر ډېره وختونو پورې مې د ځوانانو په چارو کې کار کړی دی. په مدني هڅو کې مې کار کړی دی. مکتب مو دلې ویلی دی؟ مکتب مې شهید انجینر متین له حیثیت فارغه شوی یم. اقتصاد مې ویلی دی البته انسټیټیوټ. بیا تقریبا همالته 2 کاله استاد هم وم. د حقوقو پوهنځي څخه د فارغۍ په درشل کې یم، یعنې 8م سمیسټر د حقوقو پوهنځي مې روانېدونکی دی، یعنې اوس 2م سمیسټر اخرنۍ ازموینې دي. نو دغه مې هغه د زده کړو بهیر دی چې اقتصاد سو او حقوق پوهنځي سو، او په څنګ کې د ځوانانو په چارو کې تقریبا د یو علمي مرکز چې مخکې دلته داسې د تدریس چارې مخته وړلې، د تدریس په برخه کې همکاري کول هلمندي ځوانانو سره. په هغې کې هلته مې سازمان درلود، یو جامعه مدني و چې د هغې مسؤل وم، مشر وم. کومه ټولنه وه؟ د ځوانانو د شورا په نامه یو نهاد مو جوړ کړی و چې په هغې کې مو تر ډېره د ځوانانو مشکلات حلول په معرفت ساحه کې. په هغو ساحاتو کې چې د دې تقریبا په ډېر برخه کې مو یوازې د معرفت ساحه کې چې د مشکلات درلوده، په هغه ساحه کې موږ د دوی سره همکاري کول، کار مو ورسره کوو. او څو کلونه کېږي چې دغه پروسه داسې همداسې دوام لري. نو علاقمندي مو په دغه برخه کې ډېره وه چې باید ځوانان چې د کوم مشکلات سره اوس مخامخ دي د هغوی د مشکلاتو دپاره باید د حل لاره پیدا سي تر څو د دوی دغه مشکلات د مخه لرې سي.
کومو ستونزو کومو اړتیاو ته په کتو د چې ته له ځوانانو سره زه مخکې پاته وم په ځوانانو کې یا د ځوانانو کومې اړتیاوې وې چې تاسو دې مدیریت ته زړه ښه کړه او رامخته سوئ؟ هلمند کې د ځوانانو مشکلات تر ډېره بریده پورې د کار نشتون، د سواد په د زده کړې مقابل کې خنډ، دا یو ډېره غټه ستونزه وه چې زه دې ته وهڅولم تر څو په دې برخه کې کار وکړم او د ځوانانو د مشکلاتو لپاره یو طرحه جوړه کړم چې بالاخره د مخکني والي صاحب سره د یو مشورتي بورډ کې د هلمند د ځوانانو استازي هم وم او اوس مې هم دا چې ښاغلي وزیر صاحب جهاني صاحب د دې ځای دپاره تعینه کړی یم، زه ورڅخه په سر کې مننه کوم، منندوی یم ځینې چې د هلمند د ځوانانو هغه هیلې او امیدونه چې دوی درلود له زما پاک کې هغه د ورپوره کړل یم او زه په تمام معنا باندې د خپلو هلمندي ځوانانو دپاره هڅه کوم شپه او ورځ تر څو دې مشکلات ترستګي وکړم. تاسو د طرحې له مخې دوه مهم هدفونه دي، یو د تعلیم د کچې لوړول، بل کار پیدا کول. کار پیدا کونه اوس سخته اړتیا ده زلمیو ته او ډېر زلمي زده کړې وکړلې، مؤسسات هم لاړله، ادارې هم په هغه کچه نه دي. د دوی لپاره به د کار زمینه څنګه پیدا کړی سئ؟ تر ډېره بریده پورې چون د ځوانانو چارو مدیریت یو خاص مدیریت یو ځانګړی مدیریت د دولت په چوکاټ کې، نو کولی شو چې د دې طریقې څخه داسې پروګرامونه طرحه کړو، ډیزاین کړو د خپلې خاص استراتیژي له مخې چې د ځوانانو چارو د معینت یو خاص استراتیژي په دې کې لري. کوشش کوو چې د دولت په امکاناتو باندې د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړو، یا په اداري چوکاټ کې یا بیرون د ادارې څخه، او دویمه عرصه کې کولی شو چې د بعضې خارجي مؤسساتو د طریقې څخه ځوانانو ته د کار فرصتونه پیدا کړو، خصوصي ټریننګونه ورته دایر کړو، یعنې خارجي ډونران ورته پیدا کړو ځوانانو چارو مدیریت ته، چې نو اوس د ځوانانو چارو مدیریت هېڅ نوع امکانات او تخصیص نه لري د دې دپاره، نه یې په خپله دولت لري او نه یې هم اشخاص او ټولنې ورته ډېر دغه لري چې اوس امکانات ورته برابر کړي. نو زموږ ډېره هڅه اوس پر دا ده چې په خپل منځي مشکلاتو کې چې دي دا په خپلو کې سره حل کړو. بلکل. د کار موندنه اوس که فرضاً په یو اداره کې کاري ته به هغه اعلاني او ورځي بیکاره یا چې کار نه لري هغوی کار پیدا کوي، ستاسو کار به څه؟ آیا تاسو چاڼ کوئ یا څېړنه کوئ چې په کومو اداراتو کې اشخاص ته اړتیا شته، دوی سترګې پرې پټې کړي دي یا یې پوسټ اعلان ته نه ورکوي یا فرضاً خپله په خصوصي ډول څوک دي هغه څو وظیفې سرته رسوي، دغسې څېړنه به کوئ که څنګه؟ هغه چې کوم څه پوسټ ته ورکول کېږي اعلان ته هغه خو به ټول پرې خبرېږي، که تاسو په دې برخه کې هم تنظیم کوئ چې ورته معرفي کوئ؟ تصمیم او اراده لرو چې په دغو ورځو کې د هغو ځوانان چې هغوی لیسانس دي د هغوی څخه یو خاصه کټګوري راجلا کړو او دا چې په اداراتو کې وړ کسان باید وګمارل سي، لایق د خپلې هغه شخصي زده کړې او هغه وړتیا او استعداد له مخې باید وګمارل سي په اداراتو کې. نو مهمه خبره موږ دپاره دا ده چې موږ په هغه ځوانان چې د هغوی د تعلیم سطحه ده چې څومره لوړ وي هغوی باید موږ راجلا کړو، ځکه حق حوالیت په ټولنه کې د هغو افرادو او ځوانانو دی چې هغوی لوړ تحصیلات ولري. نو بیا کوشش کوو د اداراتو څخه مې تقاضا هم دا ده چې زه ډېرې کمې ورځې کې چې راغلی یم دې ځای ته، د اداراتو څخه مې تقاضا دا ده چې په دغه کې تر ډېره حده پورې د روابطو څخه کار وانخلي، د شناخت او واسطې څخه کار وانخلي، او هغه ځوانان چې وړتیا، شایستګي او لیاقت لري د هغو څخه په استفادې باندې ځوانان مقرره کړي او د هغوی هغه مشکلات چې دوی لري هغه ورته حل هم کړي. او د خارجي ډونرانو یادونه مو وکړه، اوس خو مؤسسات نسته، څنګه به یې را جذب او جلب کړی سئ هلمند ته چې دلته زلمیو ته کار پیدا شي؟ هیله لرو چې په دغو ورځو کې موږ کارونه بعضې فعالیتونه سرته رسولي دي، د ځوانانو سره سوو ځوانانو سره هم په دغه 5-6 ورځو کې لیدلي دي، د دوی د طریقې څخه د دوی مشکلات راټول کړو، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل چې ډونران، دا واضح خبره ده چې اوس ډونران ډېر کم پیدا کېږي، فرضاً د ځوانانو چارو د مدیریت سره مخکې CCI موسسې ډېر غټ همکاري کول، په حرفوي زده کړو کې ورسره همکاري کول، ځوانان یې ورته روزل، پس لاسي صنایعو په بخش کې کار ورته کوي او پاتې سو په انګریزي کې انټرنیټ په دې بخشو کې ورته زمینه سازي کوله.
ولې اوس بعضې ادارات بیا هم علاقمندي ښیي، بعضې ادارات بیا هم علاقمندي ښیي او زه په دې خوښ یم، ویاړم، مننه ځینې کوم. مواد مخدر ریاست را سره ژمنه کړې ده، حقوق بشر را سره ژمنه کړې ده، او بعضې نور ادارات لکه زراعت ریاست چې هغوی دا بعضې خارجي فنډونه لري او ډونران لري، نو دوی همکاري را سره د واده را سره کړې ده. هیله مند یم چې په دغو ورځو کې د دې دپاره یو خاصه طرح او پلان ولرو. د دې ترڅنګ ممکن ډېر زلمي اوسي خو بلد نه وي د کار موندنې هغه لاره چاره نه وي ورمعلومه، د لارې چارې په ښوولو کې به مرسته ورسره وکوي که نه؟ په تمام معنا باندې د ځوانانو چارو مدیریت دا مسؤلیت دی، دا یو هدف دی چې باید د ځوانانو دپاره چې په هر ترتیب او هر طریقې سره هر یوې څخه استفاده کولی شي، ځوانانو دپاره د کار زمینه او فرصت باید برابر شي. د دوی هغه شته ستونزې او مشکلات، دا که دوی متعلمین دي او که محصلین دي، که مامورین دي، که عادي ځوانان دي، که کارګرې طبقه ده، د دوی دپاره د کار زمینه، د دوی د مشکلاتو د لاسرسی، دا د ځوانانو چارو د مدیریت یو خاص هدف دی چې باید د دوی مشکلات ور حل کړي. ولې موږ به تر هغه وخته د دوی سره ورسره یو تر څو چې دوی ښه پوره ټریننګ اخیستی وي، تر څو چې دوی پوره په خپل ځان باندې په خپل هغه نیرو انرژي باندې تر څو چې دوی بقا پیدا کوي، تر هغه وخته به د ځوانانو چارو مدیریت مسؤلیت لري تر څو دوی سره په پوره معنا باندې ودرېږي همکاري ورسره. دوم مو د زده کړو یادونه وکړه چې د زده کړې کچه به لوړوئ، په کومه برخه کې به څنګه مرسته وکړئ؟ تقریبا موږ په ښار کې په لښکرګاه ښار کې 58 خصوصي ښوونیز مرکزونه لرو، ښوونیز مرکزونه دي چې د دې ښوونیزو مرکزونو له طریقه څخه هم کولی شو چې ځوانانو دپاره یو ښه طرح او پلان جوړ کړو. چې زه یو مدیر یم، د یو مدیر په صفت باندې دا خبره پس کوم چې زه باید پلان ولرم، زه باید ستراتیژي ولرم، د هغې ستراتیژي څخه په استفادې د ولایت مقام په همکارۍ باندې، چې ولایت مقام اوس تر ډېره حده پورې علاقمندي لري چې ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي، ځوانانو دپاره د حرفوي زده کړو نور مسایلو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. نو کوښښ کوو چې د دې طریقه څخه د نوي ځوانانو دپاره د نوي ځوانانو دپاره د هغوی دپاره د کمپیوټر زمینه، د کمپیوټر د زده کړې زمینه، د انټرنیټ د زده کړې زمینه او د انګلیسي د انګریزي ژبو زمینه برابره کړو چې تر څو د زده کړې دا شیونه خو مخکې وو په مدیریت کې، هغه اوس درېدلي که څنګه؟ دا شیونه اوس هم الحمدلله یو پروګرام لرو هلته چې په هغه هلته نوي ځوانان دا نوي طبقه هغوی راځي انګلیش زده کوي او کمپیوټر زده کوي، انټرنیټ زده کوي، او موږ د نورو خصوصي ښوونیزو مرکزونو څخه په تېرو ورځو کې هم یو تعهد واخیستی چې دوی زموږ سره په دې برخه کې په تمام معنا باندې داسې همکاري کوي چې دا طرح او پلان زما و، ما ورته وویل چې هر ښوونیز مرکز به د ځوانانو چارو د مدیریت سره همکاري کوي. هغه په دې معنا چې دوی چې څومره سهم په خپل ښوونیز مرکز کې لري 200 تنه ځوانان، د 200 تنه ځوانانو څخه موږ ته د 40 تنه ځوانان په پوره یو وړه شکل راته دغه کې وګماري، یعنې هغوی ته د زده کړې امکانات ورته برابر کړي چې دا به د دوی یو ستر خدمت هم سوی او د ځوانانو هغو بې سرپرست معشوم او یتیمو ځوانانو دپاره به زمینه د درس هم برابره کړې. نو د دې طریقې څخه په استادانو مې هم غږ کړی د خصوصي ښوونیزو مرکزونو باندې چې دوی دا کوم فارغان ورکوي، فارغانو ته مې هم دا هیله او توصیه ده چې دوی راشي د ځوانانو چارو د مدیریت د طریقې څخه کلاسونه ورته جوړ کړو، د دې دپاره زمینه برابره کړو او ځوانان ماشومان ورته دغه کړو، برابر کړو، صنفونه ورته جوړ کړو تر څو دوی ورته درس ورکړي. دا خو د دوی له لورې مرسته د خصوصي سنټرونو یا ښوونیزو مراکزو، ستاسو مرسته به بیا له دوی سره څه وي، له دې مراکزو سره؟ موږ کوښښ کوو چې د دوی د دې خصوصي ښوونیزو مرکزونو دپاره دوی چې کوم هغو امکانات فرضاً ضرورت لري، لکه د دوی د فراغت مراسم دي، د دوی دپاره به د تالار زمینه ورته برابرو، د غونډو پروګرامونه، او دوی چې کوم مشکلات په خپل خصوصي ښوونیز مرکز کې لري د دې او دغه مربوط چې دوی د کوم ادارې یا کوم مربوطه ارګان سره لري، موږ به د دې مشکلاتو کوښښ وکړو چې لاسرسی ورته ولرو او د دې مشکلاتو د حل لاره پیدا کوم. چې ما مخکې وویل چې د ځوانانو چارو مدیریت اوس مهال تخصیص نه لري، امکانات ډېر کم دي، نو کوښښ کوو چې د ملي تجارانو د طریقې څخه، د نورو بعضې ملي سوداګرو د طریقې څخه، یعنې د دوی د طریقه د دوی د امکاناتو څخه په استفادې باندې یو ښه
طرح ورته جوړه کړو د دې مشکلاتو ته هم تر ډېره بریده پورې لاسرسی ملي ولرو. تجاران به څنګه چمتو کوي؟ ملي تجاران د ستاسو د ټلویزیون د طریقه څخه د دې پروګرام د طریقه څخه پر دوی دا غږ کوم چې د ځوانانو چارو مدیریت په تمام معنا باندې ستاسو د بچیانو، ستاسو د اولادونو او ستاسو د وروڼو دپاره دی او دا د دوی مسؤلیت دی چې دوی باید په دې کې همکاري راسره وکړي. تاسې به یوازې غږ پر کوئ که ورځئ به م ورسره کښېنئ به؟ ورځو موږ ټولو ملي تجارانو ته، ملي سوداګرو ته، ټولو ته ورځو د دوی دپاره کار کول غواړو. د دوی څخه مو هیله دا ده تر څو دوی خپل هغه پروګرامونه چې دوی په نیت کې لري فرضاً مدیریت د مدیریت چارې سرته رسوي. یو فرضاً یو ملي تجار راځي وایي چې زه امکانات لرم، زه غواړم چې د خدمت په موخه باندې یو خصوصي ښوونیز مرکز جوړ کړم. د هغې طریقې څخه بچیانو ته د وطن بچیانو اولادونو ته یو زمینه د زده کړې برابره کړم. نو موږ کوشش کوو چې ځوانان ورته پیدا کړو، استادان ورته پیدا کړو، زمینه سازي ورته وکړو او دوی ته دا غوښتنه کوو چې موږ بغیر تاسو هیڅوک نه یو. که چیرې تاسې د ځوانانو چارو مدیریت کول غواړئ، د خپلو بچیانو د روزنې دپاره ښه طرحې غواړئ، د هغوی د کامیابۍ دپاره ښه راتلونکی غواړئ، نو تاسې د خپلو وروڼو او خاصتا د ځوانانو چارو د مدیریت سره همکار اوسئ. سیده نورې خبرې به مو کوو، لاړ به سو هندوستان ته. 181 کلن سړی دی، د ده په اړه به ریپورټ واورو، بیرته به راوګرځو. سیده مینهوالو ځو ریپورټ ګورو، بیا هم در سره یو. د هند یو سړی 181 کاله عمر لري، لا هم ژوندی دی. اوس تازه هندي رسنیو ویلي چې په هند کې داسې یو سړی ژوند کوي چې د نړۍ په کچه تر ټولو د زیات عمر لرونکی انسان دی. د مهاشتا مراسی په نامه سړی چې د 181 کالو عمر لري ویلي دي چې د ده پیدایش یا زیږېدنه په 1835 عیسوي کال کې د جنوري په میاشت کې سوې او دی له اره په بنګلور کې زیږېدلی دی چې وروسته بیا په 1903 کې دوی وارانسي نومي ښار ته کډه سوي دي او تر دې دمه په دغه ښار کې ژوند کوي. د نوموړي په خبره چې د خپل ژوند یوه اوږده څپه یې تېره کړې ده او د خپلو کودیو مرګ یې هم په خپلو سترګو لیدلی دی. دا سړی وایي د بوټانو د جوړولو چاره یې زده ده او دغه کار د 122 کالو راهیسې کوي. د عمر ته د هند ډاکټران هم حیران دي او اوس دا څېړنه ترسره کوي چې آیا رښتیا هم نوموړی د 181 کالو دی که څنګه. یو ځل بیا هرکلی مینوالو د هم راپور در سره یو لومړی سټوډیو ده را سره په هلمند کې د ځوانانو چارو نوی مدیر محمد ناصر همدرد میلمه دی. له دوی سره ډېرې خبرې وسوې، څه ناڅه نورې هم پاته دي، دا هم سره کوو. همدرد صاحب په هلمند کې ماشاءالله د پوهنتونونو له راتګ سره کادرونه هم پیدا سوله، استادان راغلل، نور ولایتو هم راغلل او د هلمند خپل زلمي فارغه سو له پوهنتونونو څخه اوس استادان دي او دا کادرونه دي. له دوی څخه په استفاده د ځوانانو د ذهنونو په روښانولو کې د ورکشاپونو جوړولو، سیمینارونو جوړول به وتوانیږي او فکر کوو چې د اسانتیا څخه استفاده کوی شئ انشاءالله په دې برخه کې. ځکه تاسو ځای لرئ، پراخ ځای لرئ، بهترین ځای لري، تر ټولو لویه ستونزه دلته د ځای او تاسو د امکانات لرئ. رښتیا هم موږ تقریبا ځای لرو او په دې برخه کې یو خاصه طرحه لرو. د ځوانانو چارو معینت تقریبا په مرکز کابل کې د ډېرو خصوصي پوهنتونونو سره قراردادونه کړي دي او زه هم د ستاسو د تلویزیون د طریقه څخه پر هغو خصوصي پوهنتونونو باندې، خصوصي ښوونیزو مرکزونو باندې او ټولو هغه ښوونیزو دفترونو باندې غږ کوم. په خاصتا پر پوهنتونونو دا غږ دی چې د همکارۍ په طور باندې د خپل ولس سره د همکاري وکړي تر څو په تخفیف سره ځوانان د ځوانانو چارو د مدیریت د طریقه ومني.
تقریبا موږ په مرکز کابل کې د ځوانانو چارو د معاینت په معاینت کې هغه کوم اګریمنټ چې موږ د پوهنتونونو سره لرو هغه په 25%، 50% او 50% باندې تخفیف باندې هغه ځوانان چې هغوی اقتصاد یې ځپلی وي، د اقتصادي ستونزو سره مخ وي، دغو ځوانانو دپاره موږ د پوهنتون د زده کړو د لوړو زده کړو زمینه برابروو چې د دې په دې کې به دوی د ځوانانو چارو سره د چارو د دفتر سره به دوی دا غټ همکاري چې موږ ځوانان ټولو پوهنتونونو ته معرفي کړو. د دې طریقې څخه ځوانان چې د پوهنتون دوره یو ډېره غټه دوره ده، اقتصاد نشي په اقتصادي لحاظ باندې نشي کولی یو شخص چې هغه فیس چې هغه معین تعداد چې وکیم پوهنځي ته ټاکل شوی دی چې هغه دوی ته برابر کړي په دغه اوسني شرایطو کې. نو د پوهنتونونو څخه مې دا هیله ده، تقاضا مې دا ده چې هغوی خپل په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره قراردادونه وکړي، تر څو موږ کوشش کوو چې په دغو راتلونکو هفتو کې د درو سره خصوصي پوهنتونونو سره کښېنو او ښوونیز مرکزونه مې راغوښتي دي دفتر ته، مدیریت ته مې راغوښتي دي، د هغوی سره په دې کې مجلس لرو، بحث لرو، تر څو یو پایلې ته ورسېږو، مثبتې پایلې ته ورسېږو او د زده کړې دغه زمینه نور هم پراخه سي، دغه ساحه نور هم یعنې راتنګه نه سي باید. نو پوهنتونونو په حصه کې ښې طرحې لرو که چیرې دې همکاري سره او د دې ترڅنګ یادونه مو کړه چې دې کدرونو څخه خپله د ذهنونو د روښانه کولو په تړاو، ځکه ځوانان تاسو راټولوئ او یو استاد ورته دروئ د ټرینینګ په حیث یا د یو سیمینار په حیث یا د یو لیکچر په توګه یو استاد پر یو موضوع بحث کوي، داسې ناستې به مو ولرئ که نه؟ په دې بخش کې به یو کار موږ کولی شو چې د پوهنتونونو د استادانو د طریقه څخه د سولې په مورد باندې یو ښه سیمینار ولرو، ځوانانو ته ښه سیمینار یې رایې کړی یوازې یو نه که داسې مسلسل د انتخاباتو پای کې وکړو په لرې کېدای شي چې فرضاً په میاشتو کې په هفته کې خو دا به په دوامدار شکل باندې وي. کوشش وکړو چې یو سیمینار دی د سولې په مورد جوړ کړو، یو سیمینار د اسلامي ورورګلوۍ تر چتر لاندې جوړ کړو، یو سیمینار د زده کړو د دیني علم تر زده کړو لاندې جوړ کړو، یو سیمینار کوشش کوو چې د عصري علم د زده کړو په بخش کې جوړ کړو. همداسې سیمینارونو ته اړتیا شته د ذهنونو د روښانولو لپاره؟ بیخي په تمام معنا باندې دا پروګرامونه موږ ضرورت ورته لرو، ځوانان ضرورت لري چې تر څو همه پوهاوی ترلاسه کړي او د هغو څه څخه برخمن شي چې دوی تر اوسه پورې نه دي ویلي. له بده مرغه په تیر کې موږ لیدلي دي په دې مدیریت کې سیاسي بسو د مدیریت او د زلمي به یو ډول د یو چا لپاره وکارول سوله. فکر کوئ تاسو به یې وژغورئ زلمي له دې حالت څخه؟ زه چې کله د ځوانانو چارو د مدیریت لپاره ښاغلی وزیر صاحب تعینه کړی، زه یې د یو تشکري کوم په خاص ډول باندې په دې خاطر باندې چې د هلمند د ځوانانو ته نجات ورکړي. دا درسته خبره ده، په دې باندې سترګې نسو پټولی، ولې زه په تمام معنا باندې ټولو هلمندوالو وروڼو ته دا اطمینان ورکوم او دا ورکوم چې د دې په سر باندې به معامله نه کېږي، دوی به د سیاسي بې سرنوشته کېږي، یعنی هدف دا دی چې د دې اهداف چې دوی لري هغه به د دوی په خوښه باندې سرته رسېږي او د دوی په مشوره او په ملاتړ باندې به د دوی چارې سرته رسېږي. فرضاً د ځوانانو چارو مدیریت مخکې دروازه به یې تړلې وه او یا به هم خلاصه وه، ولې زه د مخکني مدیر صاحب هڅې بیا هم د ښاغلي غلام محمد استاوري هڅې ستایم، فعال و، ځوان و، تکړه و، تر ډېره بریده پورې کوشش پر دا سیمینارونو پر دغه ورکشاپونو باندې و، ښه ویښ او بیداره ځوان و. ولې یو شی دا دی چې رښتیا هم په بعضې مواردو کې د دې مدیریت د طریقه څخه یا به د یو بلې دروازې د طریقه څخه چون سیاسي مسایل پشکې مطرح کېدل پشکې بیانېدل، ولې زه اطمینان ورکوم هلمندوالو وروڼو ته چې په تمام معنا دې راسي، خپل مدیریت ته دې راسي او د خپل مدیریت د طریقې د خپل مشکلات او د حل لارې که اوسي بیا د حل لارې هم دې ورته وړاندې کړي، دا به زموږ سره هم همکاري وي، د ټولنې سره به هم همکاري وي او هغه ځوانان چې هغوی ښه امکانات لري را دي چې اوس مدیریت شته، اداره جوړه ده، اداره مو را جوړه کړه، راسمه مو کړه، د دې د هغو امکاناتو چې دې علاقمند لري هغه په ښه ډول باندې یعنی په ښه دغه باندې په لګښت رسولی شو. صحیح، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب چې زحمت مو وایسته او د خپلو پلانونو په اړه مو راته معلومات راکړل. کور مو ودان خوشحاله اوسئ، ډېر خوشحاله اوسم چې ستاسې د داسې پروګرامونو د طریقې څخه زموږ پیغامونه تر دولتي ادارو، مسؤلینو، چارواکو پورې رسېږي او د چارواکو څخه دا یې غوښتنه کوم چې د ځوانانو چارو مدیریت تر خپل ذهن نه اړوي، د دوی سره دې همیشه همکاره پاتې شي. ډېره مننه.
مینوالو همدې ځای خیبر ته اجازه ورکوي په پای کې درته د کولر جوړولو چل په ویډیو کې ښیو ډېر ساده راسره دا ویډیو وګورئ بیا مو په الله سپارو درانه راته اوسئ Yeah.